د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی عبدالله ابن زبیر ابن عوام رضی الله عنه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر نږدې ملګری و او په اوله زمانه کې د دین اسلام قبول کړی و. چې کله د دین اسلام قبول کو ایمان یې راوړو او کلمه یې وویله لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د خاندان خلکو ډېر زیات تکلیفونه ورکول. یو تری و او هغه تری ډېر زیات ظالم سړی و، ده ته به یې قسما قسم تکلیفونه وررسول. خو دی د کلمې نه په شا کېدو نه چې ما دا کومه کلمه ویلې ده باید د دې نه ما څوک اوس وروسته کولی نه شي، ځکه دا یو حق دین ما قبول کړی دی. نو دې تری داسې کار وکړو چې دله یې په دیوال کې غټ غټ میخونه ټک وهل او هغې ته یې راځوړن کړو، په رسو باندې یې وتړو په پړو باندې او دی هغې ته راځوړن کړو او دا خبره یې ورته کوله چې تا دا کومه کلمه ویلې دا کلمه پرېږده، کنې په دې حالت کې به ستا نه روح وځي او مړ به شي، مردار به شي. داسې خبرې به یې ورته کولې. زبیر ابن عوام رضی الله عنه ورته ویل چې باید داسې کار دی چې دا کومه کلمه ما ویلې ده نو دا کلمه خو د پرېښودو څیز نه دی. که چېرته دا د پرېښودو څیز وی نو دا به محمد پرېښودلی وی یا هغه پلانکي صحابي به پرېښودلی وی، هغه پلانکي صحابي به پرېښودلی وی، زمونږ هغه مخکې ملګری او هغه مسلمان شوی دی هغه به پرېښودلی وی. چونکې دا د پرېښودلو کلمه نه ده نو دې کلمې پرېښودلو ته زه تیار نه یم. خو دغه تری ډېر زیات ظالم و. ده بیا خپلو نوکرانو ته حکم وکړو چې هلکه تاسو داسې کار وکئ چې تاسو ګندګي راغونډه کوئ، د انسانانو ګندګي، د انسانانو غټ او دسمات یې راغونډ کوئ، وچ لاړ چې په ډیرانونو باندې وګرځئ، دغه راغونډ کوئ او راوړئ او دته په دې پوزو کې لوګی کوئ، دغې ته اور ولګوئ او دې پوزو ته یې ورته نږدې ونیسئ او د هغې هغه لوګی به د دې دماغو ته لاړ شي، نو په ده باندې به اثر وشي، دته به تکلیف ورورسي، نو دی به د دې کلمې نه او په شا باندې شي، دی به یې دې کلمې نه وروسته شي. دغه تکلیف ورورسولی شو، دغه ګندګي راوړه او هغه ته یې په پوزو کې لوګی کړه د دې دپاره چې دی د دین اسلام نه واپس وروسته شي. خو هغه تکلیف ورورسېدو، خو هغه د الله جل شانه په ذات باندې قسم خوړلی و چې والذي نفسي بیده، په هغه ذات باندې قسم وي چې د چا په قبضه قدرت کې زما سا ده، دغه کلمې پرېښودلو ته ګورې زه تیار نه یم.